ډېره مهرباني. اول خو زه تا ته وایم چې دا ډېر مهمه دغه دی دا د چې ښځې ولې مړې کېږي په بلوچستان کې چې کوچنیان پیدا کېږي دا ښځې ولې مړې کېږي د دې څه وجوهات دي. دا یو ډېر مهمه سبجیکټ دی. پر دې باندې به زه نن خپل ګرانو کتونکو ته یو څه دا طرز معلومات ورکوم چې په هغه باندې موږ د مندو د کوچني د پیدایش پر دوران چې مړې کېږي د هغه مخنیوی موږ کولی سو. یو خو زموږ په بلوچستان کې تناسب دا طرز دی چې 1 لک کوچنیان پیدا کېږي نو 800 څه زیاتې مندې چې دی هغه مړې کېږي. صحیح سو. دا ولې مړې کېږي دا ښځې؟ د دوی وجه دا ده یو خو دوی چیکپ له نه راځي چې کوچنی یې په نس سو باید چې دوی چیکپ له راځي. دویم هغه ښځې چې چیکپ له را هم سي زموږ پر هسپتالو باندې دونه رش شي اوس لکه سیول هسپتال او پی ډي چې ده دا د باندې چې مریضان کتل کېږي په هغه دونه رش دی دونه کوچنی ځای دی اور مریضان چې دي هلته هره ورځ تر 1000 زیات مریضان کتل کېږي. نو انټینیټل چیکپ یعنی چې کوچنی په نس سو هغه سم نه کېږي. بل ولې مري ښځې د وینې کمی د بلډ پریشر د زیاتوب د وجې څخه اور د پیدایش بعد یا د کوچنی چې پیدا کېږي د هغه دوران وینه ډېره بیه دنګه بیا موږ سره د بلډ بینک سهولیت نشته چې موږ دا ښځې ته چې د وینې ضرورت دی موږ وینه ور ولګوو. بل خوراک یې سم نشته اور تر ګردو مهمه وجه چې ده زموږ خلکو ته دا اویرنس دا آګاهي نشته. د مور دپاره ضروري دی چې د دې خوراک سمي دا باید چې دا خواږه شیان ډېر نه وخوري یو تناسب برابري پروټین غوښه اینه سبزي اوبه صفا اوبه دا د کوچني د صحت دپاره ضروري دی چې مور خپل کوچني ته خپلې شیدې 2 کاله پورې ورکړي د کوچني د خوراک خیال وساتل سي او کوچني ته ویکسینیشنز دا ټیکې باید چې ور ولګېږي د پولیو د ټي بي خلاف د ډي پي ټي دا ټیکې ډېرې ضروري دي چې کوچني ته ور ولګول سي د کوچني د صفایي خیال وساتل سي په هر لوښ کې چې خوراک ورکوو هغه باید چې صفایي اوبه باید چې دا فلټر اوبه وي که هغه نه وي خپل کور ته دې راایښوي بیا دې ورکوي 6 میاشتو پورې د خالي مور خپلې شیدې ورکوي بل شی به نه ورکوي. د 6 میاشتو بعد بیا به نرم خوراک ور شروع کړي وینینګ چې موږ ورته وایو په دې کې کچړی سو کیله سوه پټاټه سوه یا په بازار کې چې دا شیان دا طرز یو څه کمپنیانو جوړ کړي دي ښه خوراک والا شیدې باید چې ورکو هګۍ راویشو هغه ورکو دا د باندې دا جنک فوډز دا پیزا پیسټریانې برګر سینډویچ دا د بازار شیان باید چې موږ پر کوچنیانو باندې بند کړو. مور لږ تکلیف وکړي خپل کور ته دا شیان په صفا لاسو باندې جوړ کړي او خپل کوچني ته یې ورکړي.